السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو، په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. زه یم سید الله حسن نجربی، تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو، په دغه ویډیو کې تاسو ته درښایم چې موږ څنګه کولی شو د کرکټ هر ډول تازه خبرونه، ویډیوګانې، همدارنګه آنلاین خبرونه موږ وګورو په خپل موبایل کې په ډېره اسانۍ سره. ملګرو، تاسو اوس کولی شئ چې د نړۍ هر ډول کرکټ لوبه چې روانه وي تاسو په خپل موبایل کې لیدلی شئ، البته د هغه معلومات په لیکلي ډول. ملګرو، دا ډېره خوندوره اسانه طریقه تاسو درښایم چې تاسو ملګرو په ډېر چټک ډول سره، یعنې د څه ډول چې په ټي وي باندې تاسو آنلاین لوبه ګورئ همدومره په چټک ډول تاسو هغه معلومات ترلاسه کوئ. ملګرو، تاسو ډېر خوندور اپلیکیشن درښایم، خو مخکې له دې چې ویډیو شروع کړم تاسو څخه په ډېر درنه هیله کوم چې که زموږ په چینل کې نوي یاست نو مهرباني وکړئ زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. ملګرو، تاسو په خپل موبایل کې دغه کرکټ بوز اپلیکیشن را خلاص کړئ، انسټال کړئ. بلته دغه لینک په ډسکرپشن کې شته. ملګرو، په دې کې د کرکټ ټول معلومات شته، ریکارډونه د هر هیواد لوبډلې هر څه پکې شته. ملګرو، د روزانه چې کومې لوبې روانې دي یا راتلونکې لوبې ټول تاسو درښایم. مثلا تاسو درښایي چې لومړی ODI لوبه د نیوزیلینډ او استرالیا ترمنځ ده، یعنې د جمعې په ورځ د مارچ په 14 په 8 بجو. ملګرو، دغه یوه لوبه همدارنګه نو بله لوبه مثلا دلته ایډز راغی، خو دلته د انډیا او ساوت افریقا هم ترمنځ لوبه هم ترسره کېږي. او ملګرو، نن چې کومه لوبه شوې ده پاکستان سوپر لیګ کې فاینل دلته کومه لوبه ترسره شوې ده هغه معلومات ټول درکوي. ملګرو، دلته کومه وینئ تاسو بنګلادیش او زیمبابوې ترمنځ لوبه ترسره شوې ده T20 لوبه. ملګرو، دلته تاسو د یو بل کوم کلب لخوا لوبه ترسره شوې ده هغه ټولې ملګرو دلته آنلاین چې کومې روانې دي هغه درښایي. دلته مثلا دلته د لوبه باندې کلیک کوم د ټول ډیټیلز تاسو درښایي. دلته ملګرو لایو سکور دی چې زیمبابوې 19 منډې کړي دي په 7 ویکټو 20 اورونو کې، او بنګلادیش 120 منډې په 1 ویکټ ورسره پوره کړي دي. په 9 ویکټ بنګلادیش لوبه ګټلې ده. پلایر اف د میچ مثلا نت انداز دی. همدارنګه ملګرو، تاسو دلته چې راشئ سکور کارډ کې تاسو د هر لوبغاړي منډې معلومولی شئ چې مثلا دغه لوبغاړي دومره منډې کړي دي، دومره ترسره کړي دي، او لاندې چې دلته د هر بالر ویکټ یې معلومولی شئ. تاسو پخپله وینئ چې هر بالر دومره اورونه کړي دي. دلته تاسو منډې ښیي او دلته تاسو ویکټ یې ښیي چې دومره ویکټ یې ترلاسه کړي دي. نو دغه ټول معلومات کتلی شئ. ملګرو، کله چې تاسو دلته راشئ اور په اور معلومات یې هم تاسو درکوي. هر څه دلته شته، تاسو ملګرو پخپله لیدلی شئ. او دلته لایو سکور نه دې خوا ته چې کله راشئ ملګرو دلته انفارمیشن چې د لوبه کوم ځای کې ترسره کېږي، امپایران یې څوک دي، کوم لوبغاړي پکې اخیستل شوي دي، په کوم ګراونډ باندې ده. او دلته ملګرو هایلایټس چې کوم دي د خپلې لوبې دې لوبې مثلا شپږیزې چې زیات وهلي دي، چا ویکټ زیات اخیستي دي. او ملګرو، تر ټولو بهترین اپشن چې تاسو درښایم هغه دلته دی. زه بښنه غواړم ترې ووتم. دلته تاسو په دې درې خطونو باندې کله کلیک وکړئ تاسو ته ملګرو دلته راځي براوزر سیریز. دلته سیریزونه چې روان دي ټیم یا پیر لوبغاړي دلته تاسو ښایي. او ملګرو، تاسو چې کله راشئ ICC رینکینګ مین، یعنې د سړیو ICC رینکینګ کې په کومه لوبډله په لومړی مقام کې کوم لوبغاړی مخکې دی هغه ټول دلته تاسو ته درښایي. که تاسو ملګرو وینئ مثلا د ټیسټ لوبو غوره لوبغاړی چې دی هغه سټیون سمیت دی په 911 پینټونو په لومړي مقام کې دویم ویرات کوهلي دی. دلته تاسو د ODI لوبې لیدلی شئ. همدارنګه ملګرو، تاسو وینئ دلته د T20 لوبو لیدلی شئ. بلران، بیټسمینان، ارلیونډران ټول پکې لیدلی شئ. دغه ارلیونډران دي د T20 محمد نبي په لومړی مقام کې 294 پوینټونه لري. د نور معلومات هم پکې لیدلی شئ. ملګرو، تاسو دلته ریکارډونه ښایي دغه کرکټ نړیوال مثلا زیاتې منډې چې ترسره کېږي، ښه بالینګ چا کړی دی هغه ټول ایوریج تاسو دلته درښایي. نو ملګرو، دغه ویډیو تاسو په دغه اپلیکیشن کې نور زیات اپشنونه شته، خو ټول تاسو ته درښایم چې نو ویډیو بیا بیخي زیاتېږي چې د یو ویډیو کې ټول بیخي هېڅکله تشریح کېدلی نه شي. دلته تاسو هغه لوبې ویډیوګانې لیدلی شئ. تاسو دلته خپله وینئ لاندې ویډیوګانې هم روانې دي په لایف بڼه ځینې وي او همدارنګه ځینې لایف نه وي، مخکې ترسره شوي اپلوډ شوي. نو ملګرو، که مو چېرې دا ویډیو خوښ شي ویډیو ضرور لایک کړئ او له خپلو ملګرو سره شریک کړئ. مننه، ښه وخت او ښې شېبې ولرئ.